وده دا ماته راوکاږه دا یو ماته راکړه دا اوس دغه ده دا بوټی د سندرېږی دا سندرېږی ده دونې خوند کوي ویخري بسم الله دغه ده دا تر هر شیانو وټامین زیات لري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم موږ په واک کې یو د اختر سلام ورځ د په واک کې یو غرو کې یو نو دلته اوس انشاءالله خدای کول دا ډیم دی د دغه لاله خان بادزي ټون خروټ آباد ډیم دی دلته په دا ډیم کې سندرېږي یو بوټی سندرېږي یو بوټی دی د غره دا خوړل کیږي اوس یې موږ راخو دا ډېره فایده هم لري د دې په منځ کې شیدې دي دا نه ده د دې په منځ کې شیدې دي اوس دغه بوټی دی رایسته که دا ماته راوکاږه دا یو ماته راکړه دا ماته راکړه بل ته در واخله دا خو دوه لاندې دا به لږ لاس ده ته ورکړه دا ده ته ورکړه نو و دا به دی واخلي دا د یارې مه خورې په یو ځای خوره وده ته شاته څه دغه ده راودې ښه دا خو ډېر زبردسته تنکي دی ولا دغه نه ده هغه هم راوکړه دغه دی دورې سه ته لږ در دورې سه وده اوس خوند وکړو ته دغه سیده ونیسه اوس خوند وکړو دا اوس ودرېږه دا نه ده دا اوس دغه ده دا بوټی د سندرېږی دا سندرېږی ده دونې خوند کوي ویخري بسم الله دغه ده دا تر هر شیانو وټامین زیات لري بسم الله الرحمن الرحیم تاول نو یا پروا نه کوي هغه خلکو ته دونه خوند ورکوي از مکو دا دی ګوره بوټی دی راشن دی دا وخت په تېر شوی یا صدقه یې دغه بس معلومات شته دا غوړه ته چې راځي دا بوټي خوري دا د مرضو هم دوا ده دا خو الهي بوټی دی ولا ډاکټر ویل وایي د ډېرو مرضو دوا ده یقینا هم درته وایي دا په څه کې انفرټیشن سره دا ډیم دی ګور دا غر دی